Assalamu alaikum dear viewers. نن به موږ وایو future indefinite tense یا simple future tense. نو اول استعمال وایو چې کله موږ future indefinite tense استعمالولی شو. It is used for future action. دا زموږ سره د مستقبل یا د روانې زمانې د کارونو بیانولو لپاره استعمالیږي. داسې کارونه چې په راتلونکي وخت کې یا په راتلونکي زمانه کې ترسره کیږي نو هغې دپاره موږ future indefinite tense یا simple future tense استعمالوو. لکه مثلا زه به سبا در سره وینم، موږ به د دوشنبې نه کار شروع کوو، هغه به د بلې هفتې لپاره موږ سره پاتې کیږي. دا چې کومه دي دا داسې جملې دي، داسې کارونه دي چې دا په راتلونکي وخت کې ترسره کیږي نو دې دپاره موږ future indefinite tense یا simple future tense استعمالولی شو. لکه زه به سبا در سره وینم، زه به سبا در سره ملاقات کوم یا زه به سبا در سره ملاویږم. I will meet you tomorrow. بل مثال مونږ به د دوشنبې نه، دوشنبې ته څه خلک ګل یا فیر هم وایي، نه کار شروع کو. We will start work from Monday. بل مثال هغه به د بلې هفتې لپاره زموږ سره پاتې کیږي. She will stay with us for another week. Main verb and helping verbs. په future indefinite یا simple future tense کې د verb لومبی فارم به طور مین ورب استعمالیږي او ویل او شل چې کومه دی دا زموږ سره به طور هیلپینګ ورب استعمالیږي. خو شل اوس ډېر کم کوز استعمالیږي، تقریبا اوړه سره نه استعمالیږي. خو بیا هم که څوک شل استعمالی یا په یو سنټنس کې یا په یو کویز کې یو ټیسټ کې ویل او شل دواړه راغلی وي نو شل زموږ سره د فرست پرسن پروناون دپاره استعمالیږي. فرست پرسن پروناونز کم دي؟ I او we. د دې سره زموږ سره څه استعمالیږي؟ شل استعمالیږي. نور چې کومه سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن پروناون دي د هغې سره زموږ سره ویل استعمالیږي. تھرډ پرسن او سیکنډ پرسن پروناون he, she, it, you او they دی. پازیټیو سنټنسز. پازیټیو سنټنسز ته افرمیټیو سنټنسز هم وایي. نو اول یې جوړښت وایو، سټرکچر یې وایو. چې کله موږ په فیوچر انډیفینټ ټینس کې پازیټیو جملې جوړو نو اول سبجیکټ لګو، بیا هیلپینګ ورب ویل یا شل لګو، بیا د ورب لومبی فارم لګو او که په جمله کې آبجیکټ یا کمپلیمنټ وي نو بیا ورپسې هغه لګو. مثلا ته یا تاسو به راشئ، نو په دې جمله کې ته یا تاسو سبجیکټ دی او د ته یا تاسو لپاره په انګلیش کې مونږ یو استعمالو. ویل مونږ هیلپینګ ورب لګولی دی ځکه چې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې د یو سره ویل به طور هیلپینګ ورب لګي. یو ویل. راشئ په دې جمله کې ورب دی او د راشئ دپاره په انګلیش کې کم استعمالیږي. یو ویل کم، ته یا تاسو به راشئ. بل مثال هغه به وروسته مونږ سره مرسته وکړي، نو هغه په دې جمله کې سبجیکټ دی هی او ویل چې کومه دی دا زموږ سره د هی سره به طور هیلپینګ ورب استعمالیږي. مرسته په دې جمله کې ورب دی او د مرستې دپاره په انګلیش کې هیلپ استعمالیږي. هی ویل هیلپ. مونږ سره په دې جمله کې آبجیکټ دی اس او وروسته په دې جمله کې ایډورب دی لیټر. He will help us later. هغه به وروسته موږ سره مرسته وکړي. نیگیټیو سنټنسز. په نیگیټیو سنټنسز کې موږ صرف د ناٹ اضافه کوو د هیلپینګ ورب ویل یا شل نه وروسته. لکه مثلا تاسو یا ته به نه راځي. You will not come. نو ویل زموږ سره په دې سنټنس کې هیلپینګ ورب دی او وروسته ته موږ د څه اضافه کړله؟ د ناٹ. نو په نیگیټیو سنټنسز کې موږ صرف د هیلپینګ ورب نه وروسته د ناٹ اضافه کوو. یا بل مثال موږ وګورو، هغه به وروسته موږ سره مرسته ونه کړي. He will not help us later. نو ویل نه وروسته موږ د څه اضافه کړله؟ د ناٹ. په نیگیټیو سنټنسز کې صرف او صرف د ویل یا شل د هیلپینګ ورب نه وروسته موږ د ناٹ اضافه کوو. انټراګیټیو سنټنسز. په فیوچر انډیفینټ یا سمپل فیوچر ټینس کې چې کله موږ انټراګیټیو جملې جوړو نو اول د جملې په سر کې هیلپینګ ورب ویل یا شل لګو، بیا ورپسې سبجیکټ لګو، بیا د ورب لومبی فارم لګو او که په جمله کې آبجیکټ یا کمپلیمنټ وي بیا هغه او د جملې په اخره کې سوال یا نشان لګو.
ځکه چې په انټراګیټیو سنټنسز کې پوښتنه کیږي د دې وجې نه د جملې په اخره کې موږ سوالیه نشان یا ساین اف انټروګیشن لګو. مثلا آیا ته به راځې؟ څه پوښتنه زموږ داسې هم وایي چې ته به راځې، خو د هغې کم انداز چې وي نو هغه دا ظاهروي چې دا زما نه څه کوي، پوښتنه کوي. will you come نو will helping word دی، جملې سرلم راوړی دی. you subject دی او come د verb لمبی فارم دی او په اخره کې مو پسې سوالیه نشان لګولی دی. will you come آیا ته به راځې. بل مثال آیا هغه به وروسته موږ سره مرسته وکړي. will he help us later نو will helping verb دی، جملې سرلم راوړی دی، بیا هم سبجیکټ هی لګولی دی، بیا هم پسې د verb وړاندې فارم، بیا object او په اخره کې مو سوالیه نشان لګولی دی. will he help us later آیا هغه به وروسته موږ سره مرسته وکړي. لاندې مو ستاسو د پریکټس لپاره یو جمله ورکړې ده، زه به کراچۍ ته ځم. نو د دې تاسو افارمیټیو یا پازیټیو هم جوړه کړئ، نیگیټیو هم جوړه کړئ او انټراګیټیو هم جوړه کړئ په انګلیش کې.